د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه درې ډیرو مهمو خبرونو ته. امارات له افغانستان سره د 13 ټنه خوراکي او روغتي توکو مرسته کړې ده. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد په تازه څرګندونو کې ویل چې د اماراتو یو الوتکه نن سهار د کابل هوایي ډګر ته راغلې ده او شاوخوا 13 ټنه خواړه او روغتي توکي افغانستان ته راوړي دي. تر دې وړاندې د ګڼو نورو هیوادونو مرستندویه توکي هم افغانستان ته راغلي دي. بل ورته ملا هیبت الله اخوندزاده وایي افغانستان کې بشري قوانین نافذ کړو. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې بشري قوانین نافذ کړي. ملا هیبت الله اخوندزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تېره شپه د طالبانو ویاندویانو رسنیو ته واستوه ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومت پالۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلیو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو یې ملا عبدالغني برادر او بل ملا عبدالسلام حنفي دي. او ټاکل شوی چې د زرغون کمربند پروژې چارې ژر تر ژره بیا پیل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت نویو چارواکو او د زرغون کمربند د پروژې او د کرنې او مالدارۍ وزارت پلاوي د زرغون کمربند له کاري سیمو د لیدنې په ترڅ کې لارښوونه وکړه چې د یادې پروژې چارې دې بیا پیل شي. هغوی د پروژې چارواکو ته هدایت ورکړ چې د زرغون کمربند د اوبو لګولو سیستم د بیا رغونې او خړوبولو لپاره د کارکوونکو حکومري څو د یاد کمربند د وچېدو مخه ونیول شي. باید وویل شي چې د زرغون کمربند د پروژې د چارو له درېدو وروسته څه باندې 1.5 میاشت یا د سیمې خړوبې شوي نه دي او نږدې 13 سلنه ونې او نیالګي وشوي دي. د دې پروژې د چارې تر بیا پیل وروسته تر دې دمه د زرغون کمربند نږدې 80 سلنه سیمې خړوبې شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.